ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند د خوګیاڼو ولسوالۍ پولیسو د چمتلې ښارګوټي په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د غلو اته کسیزه ډله نیول شوې. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي نیول شویو کسانو په بیلابیلو سیمو کې د خلکو له کورونو څخه غلاګانې کولې چې د امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو پر وخت اقدام له امله ونیول شول. چې د کسانو په مختلفو ساحو کې د خلکو له کورونو څخه غلاګانې کولې چې امنیتي پولیسو د لاس په لاس ونیول. له نیول شوو کسانو سره 2 میله توفنګچې، 1 کیمره او 2 پایې مخابرې او ګډ شمېر نور وسایل هم نیول شوي دي. ټولو نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. نوموړی وایي نیول شویو کسانو په لومړنیو څېړنو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دا مهال تر څېړنو لاندې دي چې تر بشپړېدو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مجاهدینو په موږ باندې چاپه ووهله، 2 مخابرې د کوره وښکلې او 2 دانې تمانچې. موږ کور ته مجاهدین راغله، زه ورسره ګیر کړم 2 تمانچو سره. دغو نیول شویو کسانو د اسدالله په نوم له یوه کس څخه په فریب یو اراده موټر هم اخیستی چې نوموړی له امنیتي ځواکونو دته د موټر یا پیسو د سپارلو غوښتنه کوي. همین یک موتر به نام عزتنام از پیش ما گرفت، پیسه را به چال وال گفت میتم نداد تا اینجا ولسوالۍ خوګیاڼي گرفتش. از یا خواهش میکنم از مجاهدین که پیسه ما را از پیش از یا بگیری یا موتر یا پیسه ما را بدن. امنیتي مسوولین وایي د خلکو د ځان مال او عزت د خوندیتوب لپاره به د جنایي کړنو پر وړاندې جدي مبارزه روانوي او هیڅ مجرم ته به د قانون له منګولو د تښتېدو اجازه ورنکړل شي.